اختر کالي نه لري اختر میوه نه لري بس دغه دوړي ته خوشحاله چې دغه موادو کې چا راکړي دغه دوړي ته ډېر خوشحاله دغه وړ خلکو راکړي دي ته ډېر خوشحاله دغه ټولې جامې دا واړه پکې ډباړه نه مزدوري لرم نه ګډ سړی لرم زه تاله سړی مازدیګر نه پاو ګنډه راوړې نه چاره ګنډه راوړې ستا به څنګه ژوند دی ستا به څنګه روژه وي ستا به څنګه درستاخان دې ته ونه ساتلس که څه خلک بس روژه همداسې تېره شوه وروره چې بس ناستې وو کله کله هغه پیل یا شړومبې راوړي هغې سره بس ډوډۍ خورو ناست یو او کله وریژې پخې شاید اختر جامې شته هېڅ شی نشته بس دالي و لام شته نور بس ته یم چې صبر وکړه الله به هر شی له درکړه او الله ته هم بس صبر وي بس واړه بچي دي نو بل شی زخمي زخمي وطنه زه د کوم زخم پټی کړم روغ ځای نشته ستا په تنه زه د کوم زخم پټی کړم زه د کوم زخم چې صرف مور مې په سکون کې وي بس چې صرف مور مې په سکون کې وي ما باندې د سختوي او زور دی وي ما باندې د سختوي او زور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي بسم الله الرحمن الرحیم د المقدس خیر بنسټ قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې وطن مو ټول د کونډو یتیمانو نه ډک دی هیواد مو ټوک ټوک دی هر کور کې کونډه هر کور کې یتیم او د تیرې جګړې او د تیرې جنګ پیله مو دغه ده چې هر ګاونډ مو د دغسې کونډو نه ډک دی لکه څنګه چې تاسو نن ګورئ نن درنو ملګرو یو ځل بیا د اچین ولسوالۍ د پیښې خوړ درې کونډې په دغه ناستو تورسرو کې دي راسره او یوه مورکۍ چې ده چې دغه نږدې ده دا د شینوارو د لوی ولسوالۍ اوسېدونکې ده درنو ملګرو دغو څلورو کورنیو ته راغلي وو او دوی ته مو مرسته هم راوړې ده هرې کورنۍ ته چې کوم څه تیار شوي دي هغه به ته ورکول کېږي نغدي مرسته ده خو حیران په دې یم چې تر کومه به موږ دغسې د یتیمانانو او د دغسې کونډو میندو سلګۍ اورو او د دوی آهونه به په تاسې اورو درنو ملګرو که یوازې د دغه یو مور خبرې واورو نو د دې درد به تاسې ونه شئ زغملی یوازې د یو مور سره پنډونه خبرې دي ځکه چې د دې 4 بچیان شهیدان شوي دي دا چې په څه کې شهیدان شوي دي د دې یوې مورکۍ نه به یې هم واورو د دې نورو خویندو خبرې هم پر تاسې اورو وروسته بیا ورته مرسته ورکول کېږي راځئ د دې مور سره څو لنډې خبرې کوو زه دا زما بچیان دي شهیدان شوي دي اتنکي ګلالي د اتنکي دو دغسې ګلالۍ ښځې دي دا ګلالي بچي ما سره ناست دي دا زویه چپړه غواړي زویه دا جامه غواړي دا خوږ او تریخ هم غواړي دا سر ته یم چې دغه ما تېره ویډیو کې میلي دا دومره روژه تېره شوه موږ باتینګړ مخ نه التلی زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي موږ ډوډۍ نه وه لیدلې دغه تېرې جمعې سره لږه مرسته راسره وشوه نو دا وړو بوجۍ لاس له راغلې نو ډېر اوس دغې روژې ته خوشحاله دغه موادو ته ډېر خوشحاله شو دا روژه مو اوس خیر شوه زما 4 بچیان شهیدان شوي دومره 4 بچیان دي ویې دي 5 د بلې دي 2 د بلې دي او 4 ما د لور هغه دي نو موږ زویه 5 کونډې زما سره دا موږ اول 18 کسه کورمه ده زموږ زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي او بس دا الله ساتي بس زه به ګرځم داسې غټ ماشوم والله بلا چې او دا روژه زما مه قبله کړي چې زما کې داسې غټ ماشوم یو څه پر زما نمسي توڼه نه ګټلې ما نه خوړلې نه پاچای راله او بس ګرځم تا نه غوښتې ما نه غوښتې بس چا خیرات راکړه چا زکات راکړه چا سرسایه راکړې او بس کوړمم غټه زویه په من ډوډم وخت نه تېرېږي او بس الله رسونکی دی کله سړی وغواړم دومره څوک راله راکړه څوک دوړې کړ راکړه څوک وریژې ته راکړه دا من مسایه اوس هم تلم دا ودسي لاسګاډی راوست بس بیا دغه ټوله داسې اصل ګټلي وه ما د ګوپیان اخیستي سړي ګوپیان له ورکړي کله وریژې نیم چارکو ګټي کله بس 100 روپۍ کورته راوړي او دغه نه دا بل دا لاسګاډي سره دا پاس لاسګاډی پرېودلی دغه چور وګولی مات شوی ده بس چې صرف مور مې په سکون کې وي بس چې صرف مور مې په سکون کې وي
او غدمه شاګردۍ کې او بس نه زوی اختر جامې نه لري. زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي. اختر کالي نه لري اختر میوه نه لري بس دغه دوړي ته خوشاله چې دغه موادو کې چا راکړي دغه دوړي ته ډېر خوشاله دغه وړ خلکو راکړي دي ته ډېر خوشاله. چې په ګېډه تش ماړي بس جامو ته حاجت نشته دغه ټولې جامې دا واړه په ګېډه ماړي. تیره روژه مو بس روژه م دغه تېره شوه تم په جوارو ته په سبو مې را تېره کړه بس الله پاک کله نار او کله بل منګي او کله بې تبه بس بیخي ته کب نه پېژنو چې بوشکاپ درې 5,000 روپۍ ده زوی څنګه به زه واخلم ما ګټه نشته ده زه ښه ځای نه کوم ځای نه راوړم توړه 15,000 روپۍ ده کوم ځای کې واخلم نه وسه لرم. زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي. نه مزدوري لرم نه ګټ سړی لرم زوی تاله سړی مازدیګر نه پاو ګنډه راوړي نه چاره ګنډه راوړي ستا به څنګه ژوند دی ستا به څنګه روژه وي ستا به څنګه درستاخانې دې ته ونه 17 کسه خلک یې نه غواړم محل او ماړی نه غواړم. بس وی اوله دغسې لږ جوار دانې بغلګردانې وې هغه مخشتې او لږ دوړو سره غوښتې او لږ وریجو سره پاخ کړې او کله نار او کله بس ته به خو بیخي لیدلی نه دی او نه باتینګړ پېژنه سې وینو ریاض شي ته زاوره ګوښ خو خوړلی نه دی. دا ماشومان چې 15-14 نفره ماشومانو کې خو بعضې داسې راځي چې مریضان شي دا اوس چې دا رالوېدلی دغه تا وایي چې ولی مات دی دغه اوس هم دغه ګاونډي روپۍ زکات راکړه بس په ویې به لباسلمه بېګا په بوت دغه ګاونډي زرسایه راکړه او دې خپله ناروغه کې پراتې خپله دې جیلی مور ده ګردو تکلیف یې ده چې راولوږي زوب شو وکړو نو بس نشته چې نه دی وکړو د هسپتال نه یو پاکټ ګولۍ له راوړو نور څه بس هم نشته دی بل یې باسیر مرض دی او بس الله موږ خپل رحم وکړو موږ خپله چې ناروغه کږم او خپله چې خو جامه داسې چې یو بل راکوي جامونه نه وي اریان چېرته لاړ شمه دا زړې جامې وړول هم خلک راکوي دا چپړې مپړې دا الله بس دو سره ښه وکړه بس موږ یاره خوندي کوي. زما خاوند په تېر شوي حکومت کې شهید شوی دی یو بل لیور هم شهید شوی دی او 4 بچیان مې اوس دغه مې غېږې ماشوم زوی یو ما هغه دی بس همدغه 4 ماشومان لرو. په کور باندې بیخي څوک نشته اوس غټ چې نه هېڅوک هم نشته او بیا له ناسته یم بس بیا هله یم او سپین ږیری کې زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي ژوند مې په سور اور دی وي خو مور مور مې مریض زکات کې پرته هېڅوک هم نشته. خوراک څښاک بندوبست کوم ځای نه خوراک څښاک بس زکات راکړه چېرته راکړی که نه خدای چې دې ټول ژمي کې مونږ وریجې کله پخو کله یو شی کوو کله بل شی کوو بس نشته هېڅ شي دا چې کله څوک په کور باندې دغه وریجې خو هم خامخا 50 روپۍ دا به د کوم ځای زموږ ځای کې یو دوکاندار د خدای خو سره قرض باندې اوسه په راکول اوس یې هم په قرض نه راکوي قرض هم را باندې کته په ډاکټر صاحب دارو کړم ډاکټر هم په قرض راکول اوس یې هم نه راکوي او سره پرته یې منیشي ګولۍ مې اوسه پورې اچولې دا اوس هم نیشي دوی کړم خو بس کله یو چاته یم چې ګولۍ کینیلیک نه راوړې کله بل چاته اوس هم نشته دی بس کوټه هم همداسې وړوکې کوټه هغې کې د 4 بچو سر ناست یم 2 ملورانې 2 زامن دي دغه مشر زوی یې نه پورې او خوارې نه اوس هم بوټان پښو کړي څپلکې یې نشته او بس اختر شی هم نه یو لا اخیستی هېڅ شی هم نشته بېګا هم د ژړېده هم ژړله هغه هم ژړله خالو پسې ژړل چې موږ له خولې وخلی بس هېڅ شي اوس هم نشته زه ورسره ناسته وم ژړلم او بس روژه هم داسې تېره شوه وروره چې ترور خبره چې نن باتینګړ کې لیدلی دی او نن سبزي لیدلې او بس ناستې وو کله کله هغه پیل یا شړومبې راوړي هغې سره بس ډوډۍ خورو ناست یو او کله وریژې پخې جهان تور دی وي خو مور دی وي زه باید د قدم خاورې رانج کړم زه باید د قدم زما هغه هم دی په حکومت کې شهید شوی شپږ بچي وي سارا په شرط وي په شور بس داسې رامې تېرېږي چې دغه یو بل یې راکه راله کله وریژې پر وړې کله نار پراته شوي کله یو شی کړی کله بل شی کړی واړې دغه نه جامې شته او نه څپلکې شته خپله مې دغه څپلک مپلک ته وګورئ بس خدای هم شته دی دغه کله بس 2 شپې هم نارې تېرې کړو 3 هم نارې تېرې کړو بس بیا څوک مهربانه شي نیمه شی څوک راکه راله بیا بچو دغه له پوښ کړو کله چې د ماشومان په کوڅو کې نور ماشومان وګوري چې هغوی سره
ښه لباس لري، ښه خوراک څښاک کوي، تاسو ته دا ګیلې که چې د هغوی سره ولې نه راته که بېګا یم راته ژړه چې موږ له خولې واخله څپلکې راله واخله بس اوس هم نشته همدغسې ومه زه خدای م شته خدای دې له درکړه او دا اوس هم نشته اختر جامې نه یو شی نه اختر جامې شته هېڅ شی نشته بس دا لوی الان شته دی نور بس ته یم چې صبر وکړئ الله به هر شی له درکړه اولاد هم بس صبر وي بس واړه بچي دي نو بس راولې مرګی هادي د سمسور دی وي خو مور دی وي هادي د سمسور دی سلمرسته باندې مړ شوی کینسر مرسته دغه مې مشر زوی دی دغه مې کور سرپرست دی ښه دا د مشر زوی دا مې مشر زوی څوک مې نشته ټول بچیان څو دي څلور بچیان بچیان نارینه او ښځینه 3 وړکې یوې جیلۍ ده 3 وړکې او مشر سرپرست دا دغه مې سرپرست دی څنګه روژه در باندې څنګه تېره شوه نور خواره ژوند کې را باندې تېره شوه چې یو شي بیا رقم نه و بس یو بل را کړی په هغې دې بلې کله په نهار درنو ملګرو د دې څلورو واړو خویندو میندو آهونه او دردونه مو واورېدل چې د هیڅ یو درد د اورېدو زغم په چا کې نشته او نه یې اورېدل موږ او تاسو کولی شو خو بدبختانه چې هر انسان په خپل وس پړ دی د المقدس خیره بنسټ رئیس لخوا د دغو څلورو واړو دپاره 10,000 کلدارې مرسته چې هر یو کورنۍ ته 9,000 کلدارې نغدي ورکول کېږي د دوی خوښه چې د اختر دپاره پرې هر څه کوي 10,000 کلدارې هېڅ نه دي خو زموږ دغه په وس کې وه که چېرته تاسې دغه ویډیو ګورئ که په هر هېواد کې که په هېواد کې دننه یې د دغسې کورنیو لاسنیوی را سره وکړئ زموږ دغه وس و چې دلته راغلو دغه څلور کورنۍ مو راټولې کړي د یو څو ملګرو په همکارۍ باندې او په دغه ځای کې مو ورته دغه مرسته ورکوو تاسې ویډیو ولیده آینده کې لاسنیوی تاسې را سره وکړئ نو دغه کورنیو ته هر یوې کورنۍ ته 9,000 کلدارې سپارم خد بنشي دا جن سره خو که هغې دنیا کې په کار شي دغه د مرستې دغه زما د ګران افغانستان نظر وها خدای د دنیا مله ورکوه هغه دنیا مې الله باچایان کولی د دنیا کامیاب کړه په هغې دنیا چې موږ سره دا مرسته وکړو کول ورانېږي خدای دې خوشحاله او کامیاب کړو خدای د هغه دنیا هم ورکړو دا دنیا هم خدای ورکړو چې موږ سره مرسته وکړي یتیمان او کونډې وارثې وخې شي دی د ښکلې کابل جان الله دا مرسته د په هغه ځای کې په کار کړه چې هغه کوم ځای کې به ولېږي یا رب العالمین باچا په سر مال کې برکات واچوي یا الله هغه مو دردونه وساتي که مریض یې بې درد یې کړي یا الله ټول مسلمانانو سره دا خیرات یې قبول منظور د الله په دربار کې کړي خدایا په سله نوره مله ورکړي چې نور خوارانو غریبانو سره مرسته وکړه چېرته زما بچیان یو بار ملکو کې دي او پردو وطنو له تلي او چا وسټي د زوږ یتیمانو مخاره ونیسئ چې پرې نه دی او بس ډېر بې وسې او ډېر بېچاره او بې د سبقه او بې د مکتبه خواران نه پلار مې نشته او بس دا خواران بې دغه نه پاتې شو بې برخې پاتې شو لږه مخ هم راونیسئ لږه یوه موده موږ سره منډه وکړئ که دا واړه لږ راغټ شي الله دې تاسو سره وکړه زموږ غږ چې هر څوک اوري دا خیرات ورته نه راغلي الله دې د قبول او منظور وګرځوي الله هر چا له توان او توفیق ورکړه چې غریب سره مرسته وکړه یا الله دا مرستې قبوله کړي یا الله ظالم نه وساتي یا الله په کاروبار کې برکات واچوي یا الله یو فیصله نور وکړي چې دا بچي ماله راغلي دومره صرف دغه روژه خوله مې مټ او ترړه وکړه یا الله هر قدم یې په ایمان تله کې واچوي یا الله بچو د خوب یې وساتي یا الله د ظالم نه وساتي یا الله موږ سره چا د منډه ترړه کړې ده یا الله د په عمر کې برکات واچوي او دا خیرات یې قبول او منظور کړي ستاسو نه ډېره مننه بچیه تاسو ډېره ملامته زما غریبي ده زما بېچاره له تاسو راغلي یاستئ بس چې صرف مور مې په سکون کې وي بس چې صرف مور مې په سکون کې وي ما باندې دې سخته وي او زور دې وي ما باندې دې سخته وي او زور دې وي زړه زما د ټول جهان تور دې وي خو مور دې وي زړه زما د ټول جهان تور دې وي خو مور دې وي ژوند مې په سور اور دې وي خو